سيد عروة هغه وایي ما عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سخت تکلیف دې خبره راوښیه چې رسول الله ته سخت درد او تکلیف رسېدلی وي او مشرکان ورته رسولي اخبرني بأشد شيء صنعه برسول الله صلى الله عليه وسلم صنع المشركون برسول الله ويا سخت خبره خاطره راته بیان کا چې مشرکانو د الله په حبیب باندې کوم کار کړی وي ډېر تکلیف دې شی راته بیان کا ازیت رسول کی خبره عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما ورته فرمایي ويورث رسول الله صلى الله عليه وسلم لګیا ده او کعبه شریف ته لمونځ کوي بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى الكعبه كعبه المنس کوي یا الله عز وجل عبادت کوي ورکوع سجده باندې پروت ده ودې وخت کې ان اقبل عليه عقبه ابن ابي معيط لعنه الله عليه عقبه ابن ابي معيط راغی فاخذه بمنكبه والمنجوب لاندې وغيره ولو او راي کاغلو او څادر چکوندا دیغه په گردن کې ورواچولو او ټینګ کړو او داسې سخت شکل باندې راکاغلو لکه شای چې زناور راکاږي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې رډې راووتلې زما ورونو دا وایي سخته خاطره وه چې په مسلمانانو باندې تېرېدله او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تېره شوله عقبه ابن ابي معيط د رسول الله ابن ده حیثیت یې ټیټ ده د الله د رسول نه نسل نه زیات ده نه حسب زیات ده نه اخلاق زیات دي نه کردار زیات ده دا د الله حبیب لمونځ کوي او دا ظالم رانیسي او په غاړه کې ورته څادر وراچوي او راکاږي څوک یې د پوښتنې نشته دا وایي ډېر سخت منظر و په صحابه کرامو باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ټول د څه دپاره زما ورونو دې دپاره چې ما ورته لا اله الا الله ووایو دې دپاره چې ما ورته ښکلي شو په دین باندې ښایسته شو موحدین شو مؤمنان شو او ما ورته جنتیان شو د جنت الفردوس هغه رتبې ما ورته الله عز وجل راکړي دې دپاره زما رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ده یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته په سجده باندې پروت ده رب العالمین ته سر په سجده ده وحوله ناس او چارچاپېره د لوی بدماشان متکبرین دا مغرور او ظالم او مشرکین دا خلق محتر ناس دي ابو جهل فتوه و شیبه و ولید ربیعه امیه او شاید صحابه کرام مظلومین به هم ناس دي ځکه کعبه ده په دې وخت کې ارجاء د یو بل روایت عقبه ابن ابي معيط همدغه لعنتي عقبه ابن ابي معيط راځي او د سره د یو مردارې لرې یو کلمې دي ورسره خوشیان او سپې ورسره دي یو مردار دی او ځناور مردار شوی ده د هغه لرې یو کلمې یا یې د حلالې نه راخیستې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړل او پاس یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه شا باندې ورکېښودل په داسې حالت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر په سجده د رب العالمین ته دا ګندونه دا مردارګي او دا بدګویي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه پاک او مبارکه شا باندې ورکېښودل او همداسې ورباندې پرته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې سر په سجده باندې پروت د رب العالمین ته لمونځ کوي ذکر اذکار کوي سر نه اوچتوي چې څه کیسه ده تر هغه وخته پورې دا ګندګي د رسول الله په ملا باندې پرته ده چې فاطمه الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لختې جګر کشره لور کشره ماشومه راځي او د خپل اباجان د شا مبارکې نه دا ګندګي لرې کوي او په خپله تنکۍ او معصومه ژبه باندې دې ظالمانو ته به دعا کوي چې الله موږ تباه او برباد کړه ولې زما د پلار سره دې ستاسو دا سلوک ولې داسې ده تاسو ته څه ویلي دي څه مشکل ده څه تکلیف او څه ضرر درته رسولی ده زما ورونو دا ټول د څه دپاره د دې دپاره چې ما ورته مؤمنان پاتې شو ما ورته د کلمې توحید والا جوړ شو ما ورته جنتیان شو هغه د الله حبیب و هغه الله نازولی و د هر څه برداشت کوي د دې دپاره د دې دین توحید لا اله الا الله دپاره برداشت کوي زما ورونو
دا دین په داسې شکل رارسېدلی ده، دا په داسې شکل رارسېدلی زموږ عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای د الله رسوله د ستا په زندګي کې د ټولو نه زیات تکلیف دې شی د احد د غزا نه وروسته په هغه احد غزا کې چې د ستا لښتې جګر د ستا د زړه سر سید الشهدا حمزه رضی الله عنه شهید شوی ده، مسله یې شوې ده، پوزې او غوږونه ورنه پرې شوي دي، د بدن اندامونه یې کټ شوي دي او څو ځای لګېدلی ده. هغه د الله د رسول زمری د رسول الله دفاع کوونکی هغه شجاع او بهادر او قهرمان تره هغه شهید شوی ده. د رسول الله خپل غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، تندی مبارک یې مات شوی ده، وینې ورباندې را روانې دي، قدمونه یې په وینو باندې سره دي او اویا نفره ملګري یې شهیدان دي. ابو سفیان او دا نور چې په هغه وخت کې اسلام نه و راوړی د بدماشي پیغامونه ورته ورکوي چې دا انتقام ده، سخته ورځ وه. ای د الله رسوله د دې ورځې نه بله ورځ هم در باندې سخته تېره شوې ده او که نه؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای عایشې ته څه خبره یې؟ ما د ستا د قوم نه څومره تکلیفونه لیدلي دي، دا وړه خبره ده. د احد د غزا د ورځې تکلیفونه د ستا د قوم نه لقیت من قومک ما لقیت، د ستا د قوم نه مې ډېر څه لیدلي دي، خو ټولو کې سخته ورځ په ما باندې هغه وه. رسول الله فرمایي په دې وخت کې ابو طالب هم وفات شوی ده. خدیجه الکبرى رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنجیده او ډېره هوښیاره زیرکه د رسول الله تسلیت او ډاډ دا بیبي هم وفات شوې ده. په داسې حالت کې قریشو به یې رد کړلو، قریش خبره نه مني، صحابه کرام ورته شهیدانوي، د ده د قتل منصوبې جوړوي، همداسې په کفر باندې اصرار کوي. رسول الله فرمایي مایوسه شومه او لاړمه عبد ابن ابي یالیل ته لاړم، عبد ابن یالیل ابن عبد کلال دې ته لاړمه او ورته مې ویل چې خیر د ما ته پناه راکړه، خیر د ایمان او اسلام راوړه. دا په طایف کې د ثقیف د هغه مشرانو نه یو مشر ده، هغه درې مشرانو ته وایي ورغلمه، هغوی زما خبره مطالبه ونه منله او مطالبه څه کوي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ماشومان راوغوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه صفونه جوړ کړل په لاره چې رسول الله به روان و، یو طرف نه به هم خلک ماشومان و، بل طرف نه به هم او په کاڼو یې ویشتل، هر طرف نه ګزارونه و، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینو باندې سور شو، تر دې پورې چې نور بېوسه شو، یو باغ ته یې پناه یوړله، د یو انګور د ونې د سورې لاندې کېناستلو او په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت کوي اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين ان لم يكن بك علي غضب الى من؟ الى من؟ اله العالمين، الى قريب الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري. اے الها زه خو د خپل ضعیفي شکایت کوم، ډېر ضعیفه یم، اله هېڅ نشته راسره، په دې خلکو کې خو ډېر زه یا الله سپک غوندې یم، الهنا چاته مې بیا واپس کوې؟ طایف ته راغلی یم چې دلته به دې ستا د دین والا پیدا کړمه، ته مې چاته اوس واپس کوې؟ بیا مې چاته یو لرې دښمن ته لېږې، یو لرې کس ته مې لېږې چې تندی یې راته ترې وکړي او په سخته لهجه راته وګوري، د نفرت په نظر راته وګوري، زه ورته لا اله الا الله وایم او دی یې ورک شه. او که دې دښمنانو ته مې بیا لېږې او دا دښمنان د ابوجهل او دا ظالمان بیا په ما باندې مالکان وي، یا الله چاته مې لېږې؟ اله العالمین خو که چېرې ته رانه خفه نه یې، ته په غوسه نه یې، زه خوشحاله یم رب العالمین. رب العالمین د ستا د عرش په هغه نور د ستا په هغه نور باندې قسم کومه پناه غواړم یا الله، هغه نور چې ټول اسمانونه ځمکې یې رڼا کړي دي او دا ټوله دنیا خو د ستا په نور روانه ده، د ستا رضا به تر هغه وخته پورې حاصلوم تر څو چې ته راضي شوی نه وې، زما پروا نشته، لیکن عافیت درنه غواړم یا الله. دا سخت دعاګانې وویلې او په دې وخت کې رسول الله فرمایي عایشه رضی الله عنها ته ای عایشې په دې وخت کې مې چې کله سر اوچت کړلو یوه سوری ده، یو ورید راغله، په دې ورځ کې جبریل وګورمه، جبریل راته اواز کوي او راته وایي یا محمد رب العالمین راولېږه
خبرې هم اورېدلې او د ستا د قوم خبرې هم اورېدلې او دا ټول حالات یې ولیدل. ای رب العالمین محمد زه رب العالمین رالېږلی یم، ما سره غرونه په لاس کې دي، امر کوه. الله رب العالمین په غوسه ده، د ستا انتقام اخلي، ته ورته امر کوه چې دا طایف زه په دوه غرونو رامنځ کې چخڼي کړمه، تباه او برباد یې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم کریم رحیم شخصیت، نرمي کوونکی، مهربان، د احمد او د محمود د خپل امت غمخوار، وایي خیر ده